رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د عظیم شان او لوی مقام درمانه مخه یو مورث محترم د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه کیسه وکړه. د ابو هريره رضی الله عنه د لوږې کیسه یې وکړه. دا هغه کیسه وکړه هغه پر هغه ځای ختم. زه به یو بله جمله درته ووایم. د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه د ده مبارک عظیم شان او لوی قدر دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دغه دین د زده کړې دپاره وخت تېروي په مسجد کې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چوتره وه. د کندهار خلک یې توکانچه بولي، موږ خلک یې چوتره بولو، او په عربي کې دې ته سوپه ویل کېږي. د مځکې لږ رالوړه ځمکه، پر دې باندې موږ اوسېدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څنګ ته. په دې کې به په ما باندې داسې سخته لوږه راکړه، کله کله به زه د لمانځه په دوران کې بېهوښه شوم. او د صحابه کرامو یا د مدینې د انصارو مهاجرو یو عادت و، دوی دا ګمان و چې دا یو قسم اعصابي تکلیف دی، یا موږ او تاسې چې میرګیان بولو، د میرګیانو مرض دی. نو سیدنا ابو هريره رضی الله عنه پر د مزګي به پښه ورکښېږي، د مزګۍ به ورکښېږي، په پښه باندې به د مزګۍ ورکښېږي چې دغه تکلیف ځینې دورې شي. دی وایي زما هغه تکلیف نه و، زما هغه مریضي نه وه، زه لوږې وم، د ډېرې لوږې به زه بېرانه شوم، ډېره لوږه به راباندې راکړل. دغه دین د صحابه کرامو په دغونه محنت باندې زده کړی دی. او د صحابه کرامو دا مهاجر صحابي دی، دا ابو هريره دا د دې وطن نه دی، دا د بله ځای راغلی دی. د دغې لوږې د دغې تندې سره دغو صحابه کرامو کې چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حافظان وه، حافظان د قرآن عظیم شان وه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم ته واستول د زده کړې دپاره. کله چې دا خلک هغه قوم ته ورغله د زده کړې دپاره چې کله دوی هلته ورغله، نو دا خلکو په دوکه کې بوتله او بیا یې تورې ورباندې راواړولې او 80 نفره د قرآن عظیم شان حافظان یې شهیدان کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل څو ورځې د سهار په لمانځه کې او دغو خلکو ته شرا کړې ده چې الله دې دوی تباه و برباد کړي. د اسلام د مقدس دین ستوري، د اسلام د مقدس دین محافظین، د الله د قرآن حافظان او قاریان 80 نفره یې د توره وایستل او شهیدان یې کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل دې خلکو ته شراوې کولې. دا قرآن چې نن دې حافظانو زده کړی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نازنینو صحابه کرامو په دغه لوږه، په دې تنده، په دې درد او په دې شهادت او په دې وینو باندې موږ ته رارسېدلی دي. زما ورونو دوستانو، زموږ او ستاسې هم دا ذمواري ده، دا مختصره زندګي ده، الله به یې تېره کړي، دا پر هر چا باندې تېرېږي. زه ستاسې د دغه خروټ آباد طالب اوسېدلی یم. د شیخ مولا عبدالرازق صاحب په مسجد کې زه یو وخت مولوي قاري عبدالله صاحب د دې مسجد امام و، زه دلته کوچنی طالب وم. زما الحمدلله دی زما د والد صاحب شاګرد و، نو زه د ده سره بیا ما سبقان ویل، د ناظري او د قرآن عظیم شان دلته مې ویل. وخت یې تېر شو، الله جل جلاله د هغې زمانې هغه طالبي او هغه کوچنیوالی، د ناظري او د قرآن تلاوت هغه زمانه د تېره شول. نن الله جل جلاله زما په ذریعه باندې الحمدلله رب العالمین 18 کاله کې زه درس کوم، 18 کاله کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث درسوم، زه د فقه کتابونه درسوم، زه د قرآن تفسیر کوم، 18 کاله کې زه مسلسل خلکو ته بیانوم. خپله د طالبي سلسله مې تېره شول، د هغې سره د یو مدرسې باني یم، مدرسه مې فعاله کړې ده او په دې مدرسه کې حافظان او قاریان حتی علما او مفتیان هم راځي درس حاصلوي. دا د هغې مدرسې د هغه مسجد د یو څو شپو برکت دی. الله جل جلاله به هغو خلکو ته چې زموږ خدمت یې وکړي، هغو خلکو چې له موږ سره اخلاص وکړي، هغو خلکو چې زموږ قدر او عزت یې وکړي، نن به الله د دې علم په نشرېدلو کې دوی ته هم پوره حصه ورکوي. ځکه زما ابتدا خو له دې ځایه سوې ده، زما شروع خو له دې ځایه سوې ده، زما تربیت خو دلته سوی دی. بېشکه کم وخت به و، لږ وخت به و. دا جامه په هغو کې د جبراهیم وه، جبراهیم به کېدلی سو صفات سوی. نو زما ورونو د دغه حافظانو سلسله هم داسې ده، یو امانت دی الله جل جلاله یو د بل پر اوږو باندې ږدي، چې د یوه موقع تېره سي الله یې راوښي د بل پر اوږو یې کښي، بیا چې دغه وخت تېر شي بیا د بل پر اوږو باندې کېږي، تر قیامته پورې به دا سلسله روانوي. خو هسې الله تبارک وتعالی زموږ او ستاسې امتحان اخلي. یو وخت د دې قرآن قاري ابو هريره و، عبدالله ابن مسعود و، عبدالله ابن عباس و، یو وخت سیدنا علي و، سیدنا عثمان و، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. نن بیا الله جل جلاله د زمانو په تېرېدلو سره هغه مقام نن دې قاري صاحب ته
و دې قاري صاحب ته و هغه مفتي صاحب ته و هغه شیخ صاحب ته الله جل جلاله دا مسؤلیت را رسولی دي. الله دې موږ ته په خپل ژوندګي کې د دغه مسؤلیت د صحیح ادا کېدلو توفیق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ په دا دین کې قبول کړي. الله دې په دا دین کې قبول کړي. الله دې موږ ته فکر د الله د دین د خدمت را نصیب کړي. بس د الله دین خو خدای ساتي چې موږ او تاسو نه وو په دې مجلس کې، په دې مسجد کې، په دې مدرسه کې دا ناس کسان نه و دا دین چا کوي، دا قرآن چا وایي، دا قرآن چا زده کوي، دا قرآن چا خلکو ته رسوي. نو خو هغه خلک عادي تېر څه خپل واره یې تېر کړي دي. الله جل جلاله وایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. مختصره زندگی ده، صرف امتحان الله درڅه اخلي. نور زما څونه زندگی ده، څونه به سړی استاد وي، خو سړی هر څونه در 15 کالو سړی ځان په کوچنیانو کې حسابي. در 15 کالو بعد بیا دی ځوان سو، مکلف سو، بیا یې علمي کمی وي، دی د علم سلسله پوره کوي، د قرات سلسله پوره کوي، د تجوید سلسله پوره کوي، دی د فقهي مسائلو سلسله پوره کوي. بیا نو دی پوره کوي هسې مازې ملاس دونه څه چې یو ټکی چاته ویلی شیخ الاسلام، شیخ العربي والعجم، دا خو نه وي، دا خو ډېر نابغه کسان دي، دا خو په لکونو انسانانو کې یو سړی وي. خو هسې دی دونه سي چې هغه یو څه چې زده کړي دي هغه نو بل ته ویلی سي. بس دا زندګي به تېره سي. پر موږ او تاسې به هم دا زندګي داسې تېره سي. خو صرف الله جل جلاله یو امتحان له موږ اخلي. هغه امتحان دا دی الله ما په دې ګوري چې تا کوم 15 توري در زده کړل، ته د دغه 15 تورو په رسولو کې خیانت کوې که نه کوې، الله مې دا ګوري. الله ما په دې کې ګوري چې 15 توري دې زده کړل، د یو مدرسې خاوند سوې، د یو مسجد او د محراب او د خطابت خاوند سوې. هغه کلمات چې الله و تا ته در زده کړي دي دا اوس هغه رقم چې څنګه الله وایي د الله رسول هغه رقم یې خلکو ته رسوي که په مابین کې خیانت کې کوې. د مادیاتو د تاثیر لاندې راځې که نه راځې، د قدرت دپاره د الله دین کې تحریف کوې که نه کوې، د ملایي دپاره د الله دین پر بل مخ اړوې که نه اړوې، د حکومت دوامه سه، د خلکو دوامه سه، د شهرت دوامه سه چې شهرت به مې خراب سي، په خلکو کې به بدنامه سم. دا د الله په دین کې دکانداري کوې که نه کوې، دا د الله دین وسیع ته ورځئ که نه ورځئ، دا امتحان به الله جل جلاله په سړي باندې کوي. ورسره الله ستاسې امتحان اخلي چې تا ته الله دماغ درکړي، فکر الله درکړي، د الله جل جلاله حرام او حلال د علماو په ذریعه درته ورسول چې دا حلال دي، دا حرام دي، دا روا ده، دا ناروا ده. الله جل جلاله ستاسې امتحان اخلي چې ته څونه د الله دین ته خدمت کوې، څونه د الله دین په ځان کې راولې، او څونه د الله د دین سره مخلص اوسېږې. نو الله جل جلاله دې موږ تاسې ټوله مخلص کړي.